د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د پاکستان لپاره پوځي ناکامي. السلام علیکم درنو لیدونکو، ټول ستړي مشئ. نن په یو مهمه او حساسي موضوع خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې د پاکستان ګڼ نظامي تاسیسات او امنیتي پوستې زیانمنې شوي دي، درانه تلفات راوښتي او یو شمېر پوځیان ژوندي نیول شوي دي. پوښتنه دا ده، آیا دا وضعیت د پاکستان لپاره یوه ستراتیژیکه ناکامي ده او که دا یوازې یوه موقتي پوځي بحران دی؟ د همدې بحث لپاره راسره د سیاسي چارو شنونکی سید هارون هاشمي میلمه دی. هاشمي صاحب، په پیل کې ستړي مشئ، هر کله راشئ، دا چې وخت راکړ او دغه موضوع لپاره راسره تم شولئ. ډیره زیاته مننه، ستړي مشئ. ستاسو نه هم ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو. ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو اصلي عوامل څه دي او دا کړکېچ څنګه دې کچې ته ورسېد؟ ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایو چې د اوسنیو نښتو او کړکېچونو او د ستونزو د رامنځته کېدو اساسي عوامل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په پاکستان کې شتون لري او دا د پاکستاني رژیم د غلطو پالیسیو په نتیجه کې دغه ټي ټي پي رامنځته شو او اوس خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او په هر ورځ باندې په پاکستان کې عملیات تر سره کوي. ولې پاکستان ادعا کوي چې دا د امارت اسلامي لخوا حمایه کیږي او د هغوی لخوا ورته پټنځایونه ورکړل شوي دي، ولې امارت اسلامي په جدي ډول باندې دا ادعاوې رد کړي دي. نو په همدې اساس باندې دغه جنجالونه تر دې حده ورسیږي چې اوس نظامي فعالیتونه تر سره کیږي او ځینې حملات په سرحدونو باندې او همدارنګه هوایي بریدونه په افغانستان باندې او متقابل نظامي فعالیتونه ادامه لري. راپورونه ښایي چې د پاکستان ګڼ نظامي تاسیسات او امنیتي پوستې زیانمنې شوي دي. دا وضعیت د پاکستان د دفاعي تګلارې په اړه څه پیغام لري؟ بلې ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې په فرضي کرښه کې په امتداد کې د پاکستاني رژیم ډېر چیک پوینټونه پوستې موجود دي او کله چې دوی د افغانستان په خاوره باندې تیری او تجاوز کوي نو د امارت اسلامي ته هم مؤثره او اغېزمنه لار همدغه چیک پوینټونه په نښه کول دي او دوی د منځه وړل دي. که سلګونه عسکر وژل شوي او زرګونه ټپیان شوي، دا به د پاکستان پر پوځ او کورني سیاسي ثبات څه اغېز ولري؟ لکه څنګه چې پاکستان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه امنیتي بې ثباتیو سره مخامخ دی او په اوس وخت کې د پاکستان اوسني مسؤلین کوشش کوي چې د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره د خپلو عوامو توجه نورو خواو ته واړوي. نو په اوسني وخت کې دغه شانتي بریدونه کول او بیا د هغوی په پوځ په مورال باندې همدغرنګه د هغوی ناکامۍ به نورې هم زیاتې کړي او د هغوی بې ثباتي به په داخل کې به د هیواد په داخل پاکستان په داخل کې به بې ثباتۍ ته لا نوره زمینه برابره کړي او په پوځ او د هغوی په امنیتي سکتور باندې به د هغوی د ملت باور نور هم کمیږي او دوی به دغه بحران نور هم جوړیږي او پراخیږي. پاکستان تل ادعا کړې چې د سیمې پوځي برلاسي لري. وروستۍ پیښې آیا د دې ادعا برعکس تصویر نه وړاندې کوي؟ د پاکستان دا ادعا چې دوی په سیمه کې پوځي برلاسي لري، حتی فکر کوم دا مطلق غلطه یو ادعا ده. حتی دوی په خپل هیواد د امنیت باندې هم امنیتي برلاسي نه لري او دوی نشي کولای چې په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي. نو دوی څنګه کولای شي په سیمه کې پوځي برلاسي ولري؟ دا د دوی مطلق یو غلطه ادعا ده او بې اساسه ده. د پاکستان له لوري په تیرو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي وګړي، ماشومان او میرمنې شهیدان شول. دا کړنې د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو له نظره څنګه ارزول کیږي؟ بلې پاکستان په خپلو بریدونو کې په اکثره مواردو کې ملکي اهداف او مذهبي مقدس اهداف په نښه کوي، لکه پکتیا، ننګرهار کې ملکي او
مساجد په نښه کړل او هغه یې وران کړل او همدارنګه په ننګرهار کې ملکي کورونه په نښه کړل چې په نتیجه کې د یو کور تقریبا 30 غړي چې دي هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ او په شهادت ورسېدل او دوی د نړیوالو اصولو قوانینو او پرنسیپونو هیڅ خیال نه ساتي هغوی ته هیڅ پابند نه دي او د هغې څخه دوامداره سرغړونه کوي. آیا اوسنی تاوتریخوالی ښایي چې د پاکستان پخوانۍ تګلاره چې په پوځي فشار ولاړه وه ناکامه شوې ده؟ پاکستان هغه تګلاره چې په دې فکر کې چې موږ به وکولی شو چې په افغانستان کې په اوسني حاکم نظام باندې د نظامي طریقه فشار راوړو ترڅو خپلو اهدافو ته ورسیږو، نو دوی په دوی برخه کې پاکستان مطلق ناکام دی. د هغه یو پوځي او همدارنګه استخباراتي حلقې چې په افغانستان کې دغه طرحه پلان کړې وه په دې کې ناکام دي او هیڅ نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې. پاکستان د استخباراتي او امنیتي شبکو په اړه تل ویل کېږي چې دوی په سیمه کې پراخ نفوذ لري او وروستي امنیتي زیانونه د دې ادعا په اړه څه څرګندوي؟ د پاکستان استخباراتي او کشفي ارګانونه د خپل هیواد د امنیت په تامین کې حتی پاتې راغلي دي او دا ادعا فکر کوم چې ناسمه ده، ځکه دا د دې ښکاره ثبوت دی چې دوی نشي کولی چې په پاکستان کې د خپل هیواد د وګړو امنیت تامین کړي. نو په همدې اساس باندې د خپلو ناکامیو پړه چې ده هغه په نور هیوادونو باندې چې په افغانستان ته اوس د دې ناکامیو مسؤلیت راجع کوي چې د دې ناکامیو تر شا د دوی لاس دی. نو په همدې اساس د دوی دا د دې معنا لري چې دوی استخباراتي او کشفي ارګانونه چې دي د خپل هیواد د امنیت په تامین کې حتی پاتې راغلي دي او دوی دا قابلیت اوس نه لري. که د پاکستان ګڼ پوځیان ژوندي نیول شوي وي دا به د دوی د پوځ مورال او د ولس باور څنګه اغېزمن کړي؟ دا واقعیت دی چې د سرحد په امتداد باندې چې دغه جنګونه شروع شوي دي، نو په نتیجه کې د پاکستان پوځ اکثره نظامیان نیول شوي دي، همدارنګه د هلاک شوي دي او په زیات تعداد باندې ټپیان شوي دي. دغه وضعیت به د پاکستان د پوځ په مورال او انګیزه باندې منفي اغیزه ولري او داسې ویل کېږي او داسې خبرونه هم موږ او تاسو په لاس کې لرو چې د پاکستان پوځیان اوس ته خپلې وظیفې پرېږدي او خپلې دندې پرېږدي او نه غواړي چې په سرحدونو کې او همدارنګه په نظامی بخش کې خپلو وظیفو ته ادامه ورکړي، ځکه چې د هغې ژوند په خطر کې دی. نو د هغې مورال د پوځ مورال همدارنګه د امنیتي سکتور مورال خورا د اغېزمن شوی دی او د ډېر بد حالت سره مخامخ. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه تر دې دمه کوم واضح دریځ نه دی نیولی. ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه باید څه رول ولوبوي؟ نړیوال سازمانونه تر دې وخته پورې د پاکستان او افغانستان د اوسني کړکېچ په مخنیوي کې پاتې راغلي او دوی هم کوم اغېزمن رول نه دی لوبولی او سره د دې نه چې پاکستان یو متجاوز هیواد دی او دوی د دې د تجاوز د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. نو نړیوال سازمانونو ته خصوصا ملل متحد ته پکار ده چې د پاکستان دغه متجاوز فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي او عاجل اقدامات ترسره کړي او دغه تجاوز څخه راوګرځوي. د پاکستان دننه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي بحران تر کومه حده دی؟ آیا د پوځي ناکامۍ سره تړاو لري؟ سره د دې نه چې پاکستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او دا حالت به د دوی دغه بې ثباتي لا نوره پیاوړې کړي، لا نوره عمیقه بشي او دا هیواد به د نورو کړکېچونو سره مخامخ شي. آیا دا وضعیت د دې ښکارندویي کوي چې پاکستان نور د افغانستان پر وړاندې د پخوانۍ ستراتیژۍ د عملي کولو توان نه لري؟ پاکستان اوس هغه محاسبې چې دوی کړې وي هغه غلطې ثابتې شولې او د هماغه
محاسبو د غلطو محاسبو پر اساس باندې اوس دوی د سختو پایلو سره مخامخ دي او د سختو ننګونو سره مخامخ دي او په همدې اساس باندې هغه ستراتیژي چې دوی په تیرو وختونو کې د افغانستان لپاره درلودي هغه اوس نتیجه نه ورکوي او هغه ناکامي شوي دي. په سیمه ییزه کچه لکه چین او هند او دغه شان نور هیوادونه د دې کړکېچ احتمالي اغېز څه کېدای شي؟ په سیمه کې پاکستان یو داسې هیواد دی چې په د سیمې او حتی ګاونډي هیوادونو، حتی د سیمې هیوادونو او حتی د نړۍ لپاره د ورانکارۍ، د ترهګرۍ او همدارنګه د بې ثباتۍ لپاره زمینه برابروي. نو د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې باید د پاکستان د دې کړنو مخه ونیسي او په وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي او جدي پالیسي غوره کړي او پاکستان د دې بې ثباته کوونکو کړنو څخه راوګرځوي. که دا تاوتریخوالی دوام وکړي آیا امکان شته چې جګړه پراخه سیمه ییزه بڼه غوره کړي؟ که چیرې دا حالت دوام وکړي دا حقیقت دی چې دا کېدای شي دا جګړه حتی د سیمې نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او پاکستان د دې ورانکارو فعالیتونو او د دې غلطو پالیسیو څخه راونه ګرځول شي او هغوی ته سمه لار ونه ښودل شي د نورو ګاونډیو او سیمې د هیوادونو لخوا نه او همدارنګه د مسؤلو نړیوالو سازمانونو لخوا نه پاکستان دې ته متوجه نه کړل شي، کېدای شي حتی په سیمه کې او په نړیوال سطح باندې هم د دې منفي اغیزې کېدای شي او دا اثرات په نورو هیوادونو باندې او حتی په نړۍ باندې هم درلودلی شي. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي هاشمي صاحب، پای کې آیا کولی شو ووایو چې دا وروستۍ پیښې د پاکستان د پوځي ستراتیژۍ لپاره یو ستر شاتګ او ناکامي بلل کېږي؟ ستاسو د اخري پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا واقعیت دی چې پاکستان په نظامی او همدارنګه پوځي برخه کې یو ستر شکست خوړلی دی. هغوی اوسه پورې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. هغوی چې کومې لاسته راوړنې لري هغه د ملکي اهداف په نښه کول دي او بې ګناه ماشومان، ښځې، ماشومان په نښه کول دي او دوی تر اوسه پورې په خپل هیواد کې د امنیت د تامین توان نه لري او د هغې مسؤلیت نورو هیوادونو ته راجع کوي او د هغوی څخه غوښتنه کوي چې دوی ته امنیت تامین کړي. نو دا هیڅ امکان نه لري. نو په همدې اساس باندې پاکستان په مطلق ډول په خپلو نظامی پالیسیو کې او نظامی پلانونو کې پاتې راغلي دي او دوی د ناکامۍ سره مخامخ دي. دا هم ډیره زیاته مننه هاشمي صاحب له وخت راکولو مو چې په دې مهمه موضوع مو له موږ سره او درنو لیدونکو سره معلومات شریک کړل. ډیره مننه، ښه وخت. تشکر، ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. ډیره مننه.